کېږي که چېرته دغه کورني سیستم او په ټوله کې د ښاروالۍ له لوري چې کومه امکانات دلته رامنځته کېږي او په هره سیمه کې په مشخص د اوسني نظام د اصول او قانون له مخې ورته مالیه ټاکل شوې او دغه راټولیږي او بالاخره په نورو برخو مثلا په سرک سازۍ کې لګول کېږي تېرو تجربو ته په کتو باندې فکر کوئ چې څنګه یو فرصت اوس رامنځته شوی او له دې فرصت څخه څومره مهمه ده چې موږ سمه استفاده باید وکړو فیضان صاحب محترم زما په نظر باندې دغه تېرې شل کلنې دورې څخه هم دغه دوره لکه مخلقه ده او د دوی پر وړاندې ډېر مشکلات هم دي او ډېر زیات چیلنجونه هم دي هغوی لپاره بهانه او پلمه دا وه فیضان صاحب چې امریکا که لس راوړل اتې بېرته ځان سره راوړلې ستره بهانه او پلمه د تېرې دورې لپاره همدا دی چې موږ یې فساد کې ککړ کړلو امریکا وایي چې نه افغانستان موږ ته فساد را زده کړو افغانستانیان وایي چې افغانان وایي چې نه موږ ته فساد امریکا را زده کړلو خو یو بینی خمیرې شته یو بل ته که نه بهانه او پلمه شته د امریکا لاس او د افغانستان لاس د افغانستان لاس د امریکا لاس ما چې ویل چې یو ګواښ د اوسني نظام لپاره دا دی چې یو څوک قلم په لاس او پر کتاب پروت دی خط لیکي د افغانستان اوسني حاکمانو کړنې لیکي او دا لیکي چې داسې یو نظام داسې یو حکومت چې هغه د افغانستان پر هر څه باندې تسلط درلودلو پر انچ پر سانتي خاور باندې تسلط درلودلو که غوښتي وی لوبېدلي وی او امکانات پر لار باندې اچولي وی افغانستان د هغه وخت حاکمانو افغانستان څخه د دغه خطې تر ټولو پرمختللی هیواد جوړولی شولو یعنې دومره ستر ګواښ د دغه لفظ چې راتلونکي نسلونو ته پر دغه لیول باندې معرفي کېږي اوس باید تمرکز پر دې باندې وشي او پر دغه نقطې کې تم شو چې کومه اشتباه هغوی وکړه چې زه یې ونه کړمه کومه خطا تېرو وکړه چې زه یې ونه کړمه تېرو ستره ترینه خطا دا وه که کومکونه راتلل که مادونونه استخراج وو که په هر عنوان باندې پیسه راتلله په ملي سطح باندې نه استعمالېدله په شخصي سطح باندې استعمالېدله په شخصي سطح باندې حتی ښاغلي حمید کرزي هم ورته اعلان وکړه اعلان اوس پورې په یوټیوب او په فیسبوک باندې پروت دی چې تاسې که فساد کوئ هم د فساد پیسې هم په افغانستان کې تاسې مصرف کوئ یعنې دا یو علني اعلان و چې اصلاح کېږي خو نه ادې کله پیسې د افغانستان کې استعمال کور یې مه باسئ دوبۍ کې ما ولیدل یو رب راسره ما تقریبا 15 کال تېر کړي وایي دغه منطقه وایي ټول ستاسو د پارلمان وکیلانو او د وزیرانو ده دوبۍ تو در ټولو قیمتترینه ساحه زموږ د تجاره زموږ د پارلمان وکیلانو وه زموږ د وزیرانو وه زموږ د رئیسانو وه زموږ د افغانانو وه پر یو سوړه به راغل په بل سوړه به بېرته لاړل په تاجکستان کې په ایران کې په ترکیې کې په امریکا کې په اروپا کې به استعمالېدلې یعنې پر دغه لیول باندې شخصي بازي پر ملي سطح باندې په ملي عایداتو باندې باید ونه شي چې تر ټولو ستر فساد همدا و چې ملي فکر هغه وخت کې چا سره نه و د تره زوی د ماما زوی د ماشومانو غم ورسره و بس د دوی خوندي کول د هر چارواکي ارمان و او دغه ارمان باید اوس د خپل چارواکو څخه واخلم او ورته ویم چې نه باید ملي سطح باندې ولوبېږي ځکه چې کاکا زوی ماما زوی تره زوی اولاد د مړېدل نه لري هم لیدل زموږ د تېرو چارواکو زامن که ماړه شي خو ستا به هم ماړه شي هغوی تر اروپا پورې جایدادونه ورسېدل ماړه نه شول زما او تا به هم نه مړېږي خو که تا پر دغه لیول باندې دغه ملت ته خدمت وکړلو خو راتلونکي تاریخ لیکونکي راتلونکي نسلونه راتلونکي کتابونه به در باندې افتخار کوي او دغه نظام غځولو کې د دغه نظام بقا کې به رغنده رول ولوبوو د پرځولو د غورځولو یوازینی علت همدا و چې فساد پکې و هغه نظام یا هغه ادارې یا هغه مدیریت یا هغه حکومت پر خپل منځ کې فساد لمدې وکړلو چینجي په همدې خاطر وکړل چې یو بل خوړل باندې شروع وکړه یو بل خوړل باندې په دې معنی شروع وکړه چې حرص پکې زیات شولو اوس هم معدن نو موږ سره شته داسې معدن لرو فیضان صاحب محترم که صرف همغه یو معدن باندې هم وغواړو ټول افغانستان سره جوړولی شو خو حاکمرانو حکومت پر هغه لیول باندې د معدنونو د استخراج پروسه شروع کړې ده چې د معدنونو څخه هم خلاص نشو په منظم او منسجم ډول باندې د هر معدن پر تقسیموقات شکل باندې په اوسط مسلسل شکل باندې هم افغانستان ور باندې جوړ شي چې په دغه لیول باندې دغه معدن ولوبول شي چې زموږ افغانستان ور باندې جوړ کړي شي او راتلونکي نسلونو ته دا ور بیان شي چې افغانستان اسلامي امارت په 21مه پیړۍ کې په 2021 کې د اګست 15 باندې راغلی و تقریبا 2000 سلم او 2002 2003 پورې د حکومت هم غځېدلو او بقای هم پیدا کړل او داسې خدمتونه د افغانستان ته وکړل
چې هغه د افغانستان مکمل تاریخ بیرته تبدیل کړي، بیرته د افغانستان نوم د احمدشاه بابا سره وصل شي، بیرته افغانستان نوم د میرویس نیکه سره وصل شي، بیرته افغانستان په دې خطې کې په دغه شکل باندې خپل هغه هویت خپل تاریخ رابرسېره کړي چې څرنګه کوم زموږ منزل مقصود دی او زموږ څرنګه ارمانونه دي. یو دویمه فیضان صاحب زه خو بار بار دا خبره هم کړې ده، زموږ نیکه د الله عزوجل په غیب یو متل کولی وی چې په ماشه دنیا تېره خو د ما کې دنیا ډېره. موږ معدن کوم رسته ساتلې دي فیضان صاحب، تر پونه پورې هم دا خبره کوم، اوس هم دا خبره کوم چې په دغه سیستم کې باید نور هم ګړندیتوب راشي، نور هم شفافیت راشي، نور هم منظموالی راشي. زما معدنونو کې پیداوار الماس دي، زما معدنونو کې پیداوار سره زر او سپین زر دي، زما معدنونو کې پیداوار لاجور دي، زما معدنونو کې پیداوار مس دي، زما په معدنونو کې داسې معدن هم شته چې هغه په ټوله دنیا کې نایاب دي، قیمت ترین دي. خو لا هم زه د غریبانو کور یادېږم، لا اوس هم ماښامي کې زما د نانوایي خولې ته کونډې بور یتیمانو قطار ناست وي، لا اوس هم چې زه د جمعې په ورځ جومات ته ځم او بیرته راوځم زما د مسجد مخکې قطار د یتیمانو ناست وي، لا اوس هم زما ډېر افراد او اشخاص کاري فرصتونه د ځوانانو ورته نشته دي، لا اوس هم زما ځوانان تقریبا تحصیل او تعلیم لپاره نه د بکسې پیسې لري او نه د کتاب پیسې لري، لا اوس هم زما ځوانان تقریبا د خپل د کور د چلولو لپاره د عمر په هغه نازک وخت کې له کور څخه راوځي چې هغه وخت کې باید هغه د مینې محبت وخت وي، د خوراک او د پوشاک وخت وي، د تعلیم او د تحصیل وخت وي، خو نه هغه د غربت له کبله ځي مستري سره شاګردي کوي، نجار سره شاګردي کوي، خیاط سره شاګردي کوي. او پیداوار مې څه دي فیضان صاحب؟ سپین زر دي، پیداوار مې څه دي؟ سره زر دي، پیداوار مې څه دي؟ الماس دي، پیداوار مې څه دي؟ لاجور دي، پیداوار مې څه دي؟ یاقوت دي. او زما اشخاص او افرادو لا اوس هم لاس نیولی دی چې پنجي خوراکه، یو لسګون خوراکه، یو شلګون خوراکه، کور ته په یو ډوډۍ وړمه. یعنی دغه سلسلې مراتب د غریبانو باید سره ورک شي، دغه سلسلې مراتب سره دومره معدنونو سره د دومره غني مملکت باید زه نور د غریبانو په قطار کې را نشم. زه پر دغه لیول باندې باید لوبه وکړم، مدیریت وکړم، ترتیب جوړ کړم، سلسلې مراتب او سیاستونه غوره کړم چې زه باید د دغه ګاونډیانو کې کوم خیراتخواره دي، سوالګر دي، دا هم راوغواړم ورته ووایم چې دا غونډ مې کې پاکستان څومره خیراتخواره راځي زه دغه درکړم، دا د یاقوتو د زمرودو د قانون چې کوم زکات راغله دا درته درکړم. یو بل دریم بود دا دی فیضان صاحب، البته دا سپارښتنه مې نظام ته دی، اسلامي امارت ته دی، بالخصوص د امر بالمعروف وزارت ته دی. که چېرته دغه د زکات پروسیجر او پروسس لپاره یو مدیریت جوړ کړل شي، دا په شفاف ډول باندې راجم کړل شي او بیرته په دغه غریب و غربه او پر مسکین پر بیچاره پر دغه ولس باندې تقسیم شي، بیا هم معدن سر ته کېده فیضان صاحب، بیا به هم په افغانستان کې غریبونه ګوري. بیا هم هغه خبره کوم، زه په افغانستان کې داسې تجاران لرم فیضان صاحب چې 2 کاله مخکې 500 میلیونه ډالر صرف امارات او دوبۍ سره کومک وکړ حکومت سره. زه په افغانستان کې داسې تجاران لرم که تقریبا د 10 تجارانو زکات هم راټول کړل شي پر دغه غریب غربه باندې تقسیم کړل شي، ته به غریب غربه پیدا نه کړي. 10 تجاران کنې په منظم او منسجم ډول باندې زه صرف دا زکات هم د خپلو تجارانو، سرمایه‌دارانو، صرافانو، دکاندارانو او د دوی لپاره سیستم سره جوړ کړم. زه فکر کوم چې افغانستان کې به ته بیا سوالګر په ډېر نادره توګه پیدا کړي. حکومت به هم استاد دغه مورد طرفدار او د معلومه خبره ده چې د دوی لپاره عملا اوس یو سیستم داسې راټول شوی دی چې حکومت خپله ورته امتیاز د میاشتې ورکوي، هغه کومه څه چې ورته ټاکل شوي دي. خو خبره دې ته بیرته دغه پانګوالو ته ورګرځي، دغو سرمایه‌دارو ته په عامه اصطلاح ورګرځي چې کله به دغه زړه وکړي. زړه خو قطعا دوی نه کوي. دغه سرمایه‌دارانو په هغه وخت کې هم د زکات د ورکولو زړه نه کولو چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معجزې په خپلو سترګو باندې لیدلې وې. د خلفای راشدینو په وخت کې هم نه کولو. دا پیسه ډېره خوږه وي، ځکه خو دا جیب هم دلته زړه په سر ورته جوړېږي فیضان صاحب، زړه ته نږدې وي. دا زړه ته چې شی نږدې وي د ده د زړه نه جلا کول بیا داسې وي لکه د خپل جسم نه چې غوښه کش کوي دومره سخت وي. د دغه د جیب څخه پیسو راویستلو لپاره باید پروسیجر پر لار باندې واچول شي، سیستم پر لار باندې واچول شي، میکانیزم ورته جوړ کړل شي چې هم تجار راضي وي
او هم زما پر مملکت کې د غریب غربه د مخنیوي لپاره یو زمینه برابره شوې وي. غریب غربه ځکه یادوم هغه لیول باندې نه، یو لیول دا د فیضان صاحب یو عامه تصور دا ده چې پرون کابل پرون غالبا پکتیا او که پکتیکا و یو سوالګر نیولی او 2 لکه صرف نقد افغاني ورسره وي. هغه نه حرفوي دي. عرفوي یعنی نظام هم باید دا عرفوي غله عرفوي سوالګر چې هغه هم په شکل باندې غله دي او بالکل مجبور